السلام علیکم ملګرو. دغه ځوان ویني پر کالو سربیره کمر باندې تړي او د یخته دی چې پر ځان یې وګوري چې بیا هلته یا کشنه یا غټ نه یا خراب نه. نو دا وخت تقریبا د شپې 1:30 شل کم 25 کم 2 بجې دي او موږ په آمادګۍ سره اخته یو. خپل کالیګانو شان سره ټولو واته دوی ته لارې وښیي چې دا داسې کړي هغه هسې کړي او دا دی زه هم رالم. خپل کالي مې راواخیسته بالا سره اخته یو میده میده تر څو ګرد شان سره ټول کړو او ښه پوره او محکمه ولاړ سو میلې ته او خپلې میلې وکړو. افغانستان به وګورو ملګرو چې افغانستان څنګه دی، ښایسته دی که نه. او دا بیا د هغه وروسته سهار وختي دی، دا دی 5 بجې دي شل کم پاو کم. دا شین اسمان دی او دغه موټر وپریس نو بالا دغه د عطاالله هم رالی په موټر کې کښېنستی. دا نور مطیع او خورهی هغه دې پسې راووته د کوره او د خورهی نوم دی محمد شال او دا بل خو نو موږ کشر ورور دی مطیع منظم دی. خدای دې ښه منظم راڅخه وختل، بس ما پرې نږدې لاړ نسي راس. دا دی دا زه یم، زه هم دا دی په موټر کې کښېنم، دا دی ور وختم نو حرکت کوو. دا زموږ د پیکې یعنې د پیرو کلاچې کوڅې دي چې سهار 10 کم پاو کم 5 بجې سوې چې دا دی موږ حرکت وکړي روان سو. نو دا کوڅې دي د پیرو کلاچې محترمې کوڅې دي، والا روان یو حرکت کوو میده میده. دا یو سړک ته راووتو، یو څو موټر چابک کوي خو بیرته مقرار کوي په خاطر د دې چې دغه پمپ ته به ور وګرځېږو او تیل به ور واچوو. اول به موټر ته تیل ور واچوو چې ښه ټانکۍ ډکه سي، باره به نو بیا ښه په بېغمه زړه داسې حرکت وکړو لکه دا دی اوس روان. دا دی د کندهار ښار خلاص سو او ولسوالۍ یې شروع سوې، یعنې د دامان ولسوالۍ شروع سوه. نو اوس روان یو چې بیا داسې د کلات او زابل خواته باره به نو د هغسې کرا کرا پسې روان یو. ته سره پسې سئ راسره ولاړ سئ چې موږ در کومه ځایه ځو د خیره. دا شنې مځکې دي او دا غرونه دي، بالا میده میده راسره ګورئ، ساعت مو په تېري. موږ خو ډېر پر میله خوند اخیستی دی، موږ ډېر په طبیعت او ډېر په ښه زړه روان یو. خدای دې وکړي چې تر پایه پورې دغسې ولاړ سو. نو دا دي د سهار 9:30 بجې دي او موږ په څه کم یعنې داسې په لوټه کم زابل ولایت ته نږدې یو. نو دا دی د زابل ولایت دروازه هم را نږدې سوه. نور نو زابل ولایت داخلیږو، مرکز کلات ته نږدې. نو دغه دا دروازه ده د زابل. اوس دا د زابل ته داخل سو، دا یې کلات، دا یې زابل او دغسې میده میده به روان یو چې تر کومه ځایه ځو. او دلته به ناشته وکړو، یو شی می به وخورو او دلته یاران یو نیم بیده دي، لږ لږ وینه دا بیده دی، خوب یې کړی، دا بل لا ویښ شو او موږ خو نه ویښ یو، موږ روان یو. څونه تیز ټیلر پسې د ظالم ځي بس ټیلرونه په سر کې دا سړک په څېر که څنګه دی ساعت تېر دی که دا د غل خراب په تا کې نشته. او دا نو د زابل ښار بس دغه یو سیده سړک دی، په ښار کې سیده روان یو. نو دا زابل دی، دا یې انسانان دي او دا یې خړې خړې ښایستې مځکې دي او د هغه یو سړک دی او هغه دی لیرې هغه یو چوک یې معلومیږي. د زابل ښار بس دغه یو چوک دی زما په خیال، هغه هم دا دی معلومیږي او دا دی راورسېدی. دغه د زابل چوک دی، نو چې په څه نامه دی نوم یې نه دی زده. نو اوس به دا چوک سره شاوخوا وګورو چې سهار خو دی، سهار شل بالا 8 بجې شاوخوا دي. نو اوس به شاوخوا موږ هم وګورو چې چیش شته، چیش وخورو. وریجې به زه هم ښه سهار به یو غاب غاب وریجې وخورو. دغه وریجې والا ته به موټر ودرو چې موږ ته وریجې راوړه، یا به هلته ورتاسو یا به په موټر کې وخورو، خو وریجې به وخورو. نو دا دي دا وریجې والا ولاړ دي، یو غټ سړی دی یو کوچنی هلک دی، بس بالا دوی په دواړو دې راغله او ویې پېژندلو چې دا دی دي.
نو دا جي د شلي وریجې مو وخوړلې، ښه ارزانه ناشته مو وکړه، بالا مو بېرته مخ سفر ته کوي او په موټر پسې پښه ونیول. دغه دی ما درته وویل دی بیده بیده دا بل موږ لا ښه د مېلې څه مو خوند اخیستی، شاوخوا ګور منظم صاحب محترم بیده بیده ګوره چې دی د مېلې څه خوند څه وخت اخلي. دغه شنې مځکې دي، دا ښایسته غرونه دي او دی راته بیده دی. دی نو مه ښوروه، بس موږ داسې خپله میله وکړو، دی دې بیده یي. بس نو ملګرو د زابل بس دغونه ښار و چې په رفتار کې پر ولاړ سې، چې په یوه دروازه ننوځې، په بل دروازه چې وځې تقریبا په 15 تر 20 دقیقو پورې بالا ښار خلاصېږي. نو دغه په چم چې ښار ته یې ور ننوځې ته چې وا شروع سو هغه خلاص ډېر ښه ښار یې و، کوچنی ښایسته، خو بس ژر خلاص و، کوچنی و. نو بالا دردا تېر سو. د غزني په مربوطاتو کې روان یم، خپل وړه د کابل پر خوا، البته د بامیان پر خوا، داسې پر دغه کاټېږو پر چشم باندې خاص. بس لږ لار پاتې ده، بالا د غزني بازار ته رسېږو. نور نو ناشته مو په کلات کې وکړله، ډېره زوروره ناشته مو وکړله. چلی مو سره واچوئ، وریجې مو وخوړلې. چا غواړي مصرف مالته وکړي، هغه راځي بیا دا یوه مو انرجي څښلې ده، دا له بل نور نو بالا دا روان یم. شا سیټ بالا سترګه خوب وکړي، بیا بانډار ته راویښ شي. او موږ چې یو موږ خو نو لګیا یو، فهمیدې؟ دې څه ویل غواړئ شا سیټ بالا؟ تاسو ته د ویلو موقع نه ده، داسې نه تاسو چپ شه یاست او نور مخته هم راسره ولاړ شئ چې دا لار وګورو چې شته چې نشته. دا دی بچاو باید کوي، موږ په ویډیو اخته یو، د لوی لارې سفر دی، ویډیو دغه موټرواني دواړه څه مشکله ده، کوشش به کوو خبره کې خوند. دا لغه دی غزنی ورپېرې ته غزنی چې دی، بس موږ هم تقریبا لکه پیریان غزني ته رسېږو د خیره سره. څه بچي ما حرکت را کړی دي د کندهار څخه د دوم درایي څخه متحده ایالاتو پیرو کلاچې څخه، د پي کې څخه یعنې پیرو کلاچه. اوس دي تقریبا په بالا 9 بجې یا لاس کم 10 بجې دي. په کاسته ته معنا مو داسې چابک راغلي یعنې ټیک 15 ساعته سفر ولا 15 ساعته سفر کړی دي، ډېر باجات راغلي یو. انشاءالله مخکم باجات څو تاسو ته دغه وایو، خو میله ځئ که کار دې ځئ، موټر مه ځغلوئ، هېڅ معنا نه لري. پوه شولې؟ بیا نو پر داسې سړکانو لکه دغه ستاسې د کابل سړک صحیح معنا خوند کوي. او یو بل څه چم مه کوئ. تاسو اختر تېر کړئ، موږ اوس کوو. موږ اختر اوس شروع سو، او دا بل کټی و دې پار کړي دي کډوان مارو کډو یې پار کړي دي په کریټرو کې، مارکا 15 ده. دا هر چا چې دی راځي چې او په پوسټ دغه وګوره، ګوګل میپ وګوره، داسې نه چې تر بامیان تېر شي. دا د غزني تر مخه به تر بامیان تېر شي. وګوره سره څه وایي. دغه خادم یې ویل دی دغه د غزني ده سیم کارټو خادم په دې خاطر هم اوس کېدای شي سیم کارټ بالا اوس نو غزني ته را داخل شو. دا وخت موږ غزني ته موږ را داخل شو د خیر سره ښه په خیر. نو نور مخته ځو بیا هلته خبرې کوو د خیر. دی په غزني کې مینهوال نشته، موږ مجاهدین مینهوال را باندې پېښ شو. خو دا دی ورتاسو عکس ماکس ورسره اخلي. ستړي مه شئ، څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ خیرات دې کرارې ده؟ خیر اوسې، ژوندی اوسې، مننه، ژوندی اوسې، خیر اوسې. دا ګړی ستاسو په اجازه ځو. نو دا و مجاهدین صاحبان
چې پر هر چک پوینټ مو سره مخامخ سو وایي دغه دی راتاسې چای ډوډۍ پلانان او مال دا کار دی موږ چای کولې ډوډۍ کول موږ کابل ته رسېږو 2 کیلو به مو وزن زیات شوی بس د دې کور ودان ښه سلوک کوي موږ سره هم د ټولو مسافرو سره کور یې ودان دا د غزني د ننه ښار دی نو دا دی موږ میده روان یو او دا یاران دي څنګه سواز در غزني پورې دا بل دا خو یو لس واره خوب وکړي دغه یوه بیده سې راکښېنه دی لا ښه و یو وارې دوه سترګې سره تېر سو بېرته بیداره سو او ما او موټروانو در اوسه غزني ته چې را رسېدلي یو دا یې ګرځولم در اوسه خوب نه دی کړی او راوتلي یم سهار وختي په 4:30 بجې دا یې د غزني پمپ ته راغلی یو څه چیل به ور واچو او دا ګرځو په یو مبلین والا مستري پسې موټر مبلین ور بدلوو ته واښه ټیرو ته هوا موا سره ورکوو بل څه شو د نورستان د چکر دپاره چې دوی پسې دغه موټر ګوټمنه که څه شو ته وایي دا ګوټکي ور اچوو تیل مو لا ور واچو تیل مو پور کړي همدارس د غزني پر یوه ټانکي وخوړه تیل پرېس بوځي مصرف نه کوي نو اوس دغه کومه چې ورته وایي دغه د مستریان شامیان مستریان کومه دي مستریان پوښتنه به وکړو دول چوک ته نه رسېدن او چوک خو مو لاندې شاته پرېښود هغه دی چوک که نه دی ولاړ هغه دی دغه سره سپېره سوي یو نو چې د بامیانو په ډیم دی که په بند کې به ولمبېږو که به پر لارې یو امام ته ور وګرځېږو په صحیح معنا سپېره سوي هغه چې پر سړک سیب پراته دي هله انګورو سیب یې ورکړي دا د چا څخه خطر سوي دي تقریبا انګور دي دا پرېوړي هغه دی د غزني چوک د کندهار سره په تماس کې یو هر شی لاره هغه راشي وایي چې غزني چوک ته رسېدلې چې بلاس ته مستریان دي هلته به ورسې اوس چوک شاته معلوم دغه دی دغه چې ولاړ دی دا منار خیر په هر صورت اول به موږ ډوډۍ وخورو ملګرو بیا به ځو نو دا دی موږ په غزني کې ډوډۍ وخوړه اوس ته ماړه سواس ته نه سوې موړ یا موړ دا موږ ښه ماړه سو شکر دی بس خدای دې هغه څوک ماړه کړي چې نه یې ماړه موږ شکر ماړه سو ای روان یو د چیرې ځو اوس تر میدان ښاره پورې ځو بیا نو داسې مخ پر بامیانو پر خوا ورکاټېږو انشاءالله د خیر ماښام ته که خیر وو بامیان ته به ورسېږو اوس دا وخت څو دي دا بل ساعت کې بیا وګورم 2:30 بجې دي غزني سره د مخشب حالت کې یو او مجاهدین نه دي ولاړ په روانه کې عکاسي وکړه